د تاریخ پوهې پر هسک یو ستوری. تاریخ لیکنه یوه پروسه ده چې پای نه لري او یو تاریخ پوه باید دا څرګنده کړي چې رښتیا څه دي. دلته یو ماشوم خاپوړې وکړې چې لا په کوچنیوالي کې د پلار او بیا وروسته د مور له سویري څخه د روزګار ټکنده غرمې ته پاتې شو. When I was born, I was a few months old that my father died in civil war in Afghanistan. My mother got married to one of her relatives, and I was quite young when she died. محمد حسن کاکړ پر سوځنده ځمکه یې پښې ګام کېښود، ښوونځي ته ولاړ او په خپله اراده او همت لوی مؤرخ، لیکوال، سیاسي فعال او بالاخره پوهاند دکتور محمد حسن کاکړ شو. د تاریخي افغانستان غمه محمد حسن کاکړ نه هم ټولګي کې و چې دغه ښار ته راغی. یو کال دلته د احمد شاه بابا لیسه ولوستله. د خپلې زمانې د ویښ زلمیانو دغه زلمی ملګری څو کاله په کابل کې پاتې شو او د کابل دارالمعلمین او غازي لیسې څخه د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي تاریخ څانګې ته ورسېده. د ځان جوړونې دغه اتل له کابل پوهنتون څخه د لا نورو لوړو زده کړو لپاره د ماښامونو او ښکلاوو ښار لندن ته ورسېده. For an Afghan with that type of English to be a student at the London University where there is no concession being granted to foreign students, it was not an easy job. After examination, I graduated, came back to Afghanistan. I started teaching at Kabul University, and then after 3 years, I got a grant through a friend of mine, Louis Dupree. I started research work at Princeton University. Then after that, I moved to Harvard University. So I finished my PhD. هغه د پوهې، تاریخي شخصیتونو، ملي افکارو او آثارو زنګو ته راغی او دغه پوهنتون تورې دړې ته ودرېده چې د هېواد ځوان نسل ته علمي تاریخ ورزده کړي. د تاریخ ښوونې، لیکنې او څېړنې پلوشې پر زلمي نسل وروځلوي او افغان ولس پوه کړي چې تاریخ څه ته وایي. یو ډول یې ذهنیت ورکړي مورخینو ته چې تاریخ څه شی دی. تاریخ د یو ډیسپلین په توګه باید ومنل شي، نه د پیښو د یوه مجموعې په توګه. پوهاند کاکړ لا تورې دړې ته ولاړ او د وطن بچیان یې روزل، څېړنه او ژباړه یې کوله او د تاریخ د اکاډمیک تدریس لپاره یې نوي بابونه پرانستل چې تاریخ ترې مخکې شو او خپل یو نوی خونړی او اورنی باب یې د ګران ملت او هېواد پر مخ پرانست. د کابل پوهنتون د استادانو د ټولنې یو فعال او خوځندغړی د تاریخ په لوبو خبر استاد نو باید بل څه کړی وای. پر خپل ملي فکر ودرید او د تاریخ په اړه فکر او قضاوت هماغه پاتې شو چې علمي بنسټ یې درلوده. رژیم چې تر بل هر چا درون اندو او استادانو له مخالفت څخه ویریده، د پوهاند کاکړ نور ملګري لکه پوهاند مجروح، استاد شجاعي، سعدالدین شپون، رسول امین او نور یا په ژوند یا هم په مرګ له صحنې څخه ایستل شوي ول. په دې لړ کې پوهاند کاکړ هم
د زندان تورو تیرو ته ولېږدول شو او د بندو پنجرو تر شا یې په خپله لیکنه کې د زندان حالت داسې انځور کړی دی. مونږ پروفیسوران ځکه هلته د 2 نمبر بلاک څخه تبدیل شو چې چارواکو هغه بندیان نه خوښول او ویره یې ترې درلوده چې له مونږ زنداني استادانو سره یې خواخوږي درلوده. دا ځکه مخکې له دې د 2 نمبر بلاک په ستر دهلیز کې مونږ له ځینو بندیانو سره د دوی د قضیې د دفاع په لیکلو کې مرسته کوله. خو د زرګونو بندیانو ترمنځ پوهاند کاکړ هغه څوک چې د زنداني کېدو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه راوپارېدل. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ارواښاد استاد کاکړ د وجدان زنداني ونوماوه. اطاعت شاید اعدام شي. ما د خیر ده چې اعدام شو. خیر ده چې اعدام شو. تاسو خو ډېر ځوانان وژني، ډېر زندانونه هم ډک دي. چې کاکړ هغه مړ نه ده. اوس دا اثار یې چې دي، دا کتابونه یې چې دي، هغه هېڅ زما فکر شکر اولادونه لرم. کاکړ وروسته له 5 کلونو له زندانه راووت او مخامخ د خپلو اکاډمیکو مدني هڅو او مبارزو لیکه پسې واخیسته، تر دې چې هېواد د کورنیو جګړو د ښامار کومې ته ولوېد. استاد د پښتونخوا په خوځنده زړه پېښور کې یو ځل بیا د افغاني روښان فکرانو په راټولولو او انسجام بوخت شو او په کډوالۍ کې هم خپلې ملي هڅې هېرې نه کړې. پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ د غربت په نړۍ کې د خپل ژوند یو بل ارزښتمنه او کاري دوره پیلوي. لیکل، لوستل، ژباړل، څېړل او د امریکا په یو پوهنتون کې تدریس هم دوام ورکړ. پوهاند کاکړ د ملي او نړیوالو څېړونکو او پوهانو په نظر کې د ځانګړي اکاډمیک میتود خاوند او تاریخ لیکونکی دی. د پیښو تقلیدي برخورد د ده په اثارو کې نشته. د چې کله شی لیکلی دی نو هغه د نوښت سره مل دی. زوړ شی نه دی راخیستی. په تاریخ کې نوښت نه کیږي، خو د تاریخي پیښو په تسلسل او وډنه کې نوښت پکار دی. او په دغه برخه کې بیا کاکړ تر نورو مورخینو د خپل عصر د مورخینو په تناسب مخکښ مورخ. بل ورته یو امریکایي افغانستان پوه توماس بارفیلډ د پوهاند کاکړ اثر چې د افغانستان په اړه له 5 مهمو کتابونو څخه انتخاب کړی دی وایي: زه له 40 کلونو راهیسې د هغه لیکنې تعقیبوم. د په لیکنو کې کورنیو او بهرنیو عواملو د شننو یو ترکیب ګورو چې څنګه د افغانستان د تاریخ تګلوری ټاکي. پوهاند کاکړ د تاریخ او ټولنیزو پوهنو ځوانو څېړونکو او خپلو زده کوونکو ته یوه الګو او د زده کړې ادرس دی. استاد کاکړ په افغاني تاریخ کې او خاصه توګه سراج التواریخ، نظامنامې او د ډیرو نورو تاریخي اسنادو په خپرولو سره د افغانستان په معاصره تاریخ لیکنه کې یو نوی لیدلوری رامنځته کړ او د لومړي ځل لپاره د افغانستان پیښې په 19مه او 20مه پیړۍ کې اکاډمیکي ټولنې ته وړاندې او په واک کې ورکړي. پوهاند کاکړ په افغانانو کې د سختدریزۍ د پراخېدو او انتقادي فکر د کمښت له امله ډیر ځورېده او ان په 80 کلنۍ کې هم داسې ژباړې کولې چې افغان ځوانان زده کړې او انتقادي فکر کولو ته وهڅوي. استاد کاکړ خپل کورنۍ ته یوازې پلار نه بلکې یو خوږ ملګری هم دی. ټوکې کوي او د زندان، مسافریو او بوختیو د کلونو سربیره بیا هم د ژوند هوټ او استقامت له لاسه نه دی ورکړی.
او د ژوند مثبت اړخونه ورته ډیر مهم دي. ما یو ورځ د دادا څخه په زندان کې د ژوند اړوند وپوښتل چې آیا د هغه ناانصافیانو په اړه لا هم په غوسه دی چې هغه مهال پر ده تیر شوي دي. هغه په داسې حال کې چې لاس تر زنې ناست و وویل بچو د تیر وخت په خاطر غوسه کول د ځان بندي کولو ته ورته دی او زه هیڅکله نه غواړم چې بیا بندي شم. استاد متواضع، نرم، صمیمی او مهربان شخصیت و. دا قلم لا روان و خو له ګوتو ولوېد. دا ځل د استاد کاکړ ستړی بدن خپلې ګرانې خاورې ته راستون شو چې په لغمان کې د کابل سیند د څپو د شور تر څنګ په ابدي خوب دمه شي. اروايي ښه ده. به جرړو نزوي یا به پر مارغوي یا د نیم اسمان وستوره یا د سیمن زوبوي یا به جرړو نزوي یا به پر مارغوي یا د نیم اسمان وستوره یا د سیمن زوبوي یا کتروه د شبنم ز نمی پلان نمی نکوه نمی دوست نمی دشمن وه